بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړه ورو به وئ. راځم په دغه ویډیو کې غواړم چې په اډوب پریمیر کې ټایټل څه ډول کارول کیږي، یعنی څنګه کولی شو چې یو ټیکسټ موږ په خپله ویډیو باندې راولو. راځم د دې دپاره اول پریمیر کې یوه ویډیو را خلاصوم. مثلا دا ویډیو مې راواخیسته، راځم دلته سیکوینس کې اچوم. دلته اوس ماته سکرین معلومیږي. اوس زه غواړم چې مثلا دو ته ټایټل ورکړم. په څه شکل سره موږ تاسو دغه ویډیو ته ټایټل ورکولی شو؟ راځئ دلته کولی شو دو طریقه هم موږ تاسو ټایټل ته داخلېدای شو، دلته هم ټایټل ته داخلېدای شو. د فایل کې د نیو د طریقه هم موږ تاسو ټایټل باندې ته داخلېدای شو. شارټکټ یې خپله کنټرول پلس ټي دی. ښه، کله چې دلته راشو دلته موږ تاسو کولی شو څنګه وکړو ټایټل په دغه ساحه کې ورکړو. او دغه چې دی ټولز بار دی، مثلا کولی شو دو طریقه یو شی سلیکټ کړو، مثلا یوه ساحه پې موو کړو. همدارنګه شیپونه د دې طریقه رسمیږي، لاین دی او سنټر دی. راځم دو نه هر څه نه تېرېږم. راځم مثلا غواړم چې اول دو ته د تلویزیون په شکل څنګه ورکړم، یو ټیکسټ ورکړم. دغه ګورئ کوم چې دی د نشراتو پریم دی. راځم د لپاره اول یو شي په رسموم. مثلا غواړم چې د نشراتو د پریم کې دغه شي په دو شکل رسم کړم. ښه، اوس زه غواړم چې د دغو رنګ تغییر کړم. راځئ دلته کالر ته بس په دو باندې کلیک کړئ. درته وایي چې کوم شکل کوم رنګ ته غواړئ چې ورکړي. زه ورته وایم چې مثلا فرض کړئ په دغو شین رنګ سره داسې په دو شنه شکل سره یو رنګ ورکړم. ښه، دا په دو شکل شو. او هم دلته غواړم چې مثلا د خبر دپاره کوم فکر کړی داسې یو بل هغه هم لري په دو کې خبر ورسره لیکلی وي. دا شو مثلا د شیپ جوړول. په دې شکل سره شیپ جوړیږي. ماسې دا کته کوې. راځئ اوس دغه ټایټل په دو باندې هر چېرته چې وغواړو واچوو. ګوره دا ټایټل دلته څنګه دی راغلی دی. په دې شکل سره راځي چې مثلا که هر څومره دغه لیکه دا یو د تصویر شکل یې ځان ته غوره کړلو. مثلا چې هر څومره یې کش کوې په هماغه اندازه باندې څنګه کېږي موږ تاسو ته اضافه کېږي. او که غواړو چې کم یې کړي هم کمولی شي. ماسې که چېرې غواړو چې تغییرات کې راولئ په دو باندې ډبل کلیک کړئ. بیرته دلته موږ تاسو هغه ځای ته راځو. دلته کولی شو بیرته تغییرات پکې راولو. ښه، دغونه وروسته بل دلته مهم شی چې دی په دغه ځای کې رول کراول آپشن دی. دلته ورته وي سټیل. سټیل یعنې ځای په ځای درېدونکی ټایټل دی. رول له ښکته څخه پورته طرف ته کراول لیفټ دی، کراول رایټ دی. اول سټیل ټایټل درته ښیم. سټیل ټایټل مثلا راځئ دلته یو نوم لیکې په دو ځای کې. مثلا لیکې my name is په دو شکل سره تا یو نوم ولیکلو. راځم دا په دې ځای کې دغه کوم، دلته ایږدم. اوس اول راځم زه ورته وایم چې ټایټل مې باید سټیل وي. اوکې، اوس چې زه کله راشم دلته ګورئ ټایټل واخلم په دا ځای باندې، ګورئ هېڅ حرکت نه لري په دو شکل سره. هېڅ زموږ ټایټل چې دی په کوم طرف باندې حرکت نه لري. که راشم زه په دو باندې ډبل کلیک وکړم. اوس ورته وایم چې ټایټل ته راځم. دلته ورته وایم چې رول د سټارټ نه شروع تر انډه پورې راځم، یعنی اول باید شروع وکړو تر بیا ختم شي. اوس کله راشم دلته زموږ تاسو ټایټل ګورئ په دې شکل سره. اوس یعنی که بعضې وخت فکر کړی وي فلمونه چې کله خلاص شي پروډیوسر څوک دی، کامرامان څوک دی، لوبغاړي څوک دي، داسې آهسته آهسته ټول تېرېږي. نو د دې دپاره کولی شو موږ تاسو د رول ټایټل څخه څنګه وکړو استفاده وکړو. یا مثلا راځم دا ډیلیټوم په دو باندې ډبل کلیک کړم. ښه، راځم دلته. ښه، موږ تاسو باید د دې څنګه وکړو پونټ تغییر کړو. دلته کولی شو موږ تاسو د دې په پونټ کې هم تغییرات راولو. فرض کړئ دا پونټ. ښه، اوس راځئ مثلا دا د تا دا کټ کوم. راځم دلته داسې هغه ورته اخلم. مثلا ورته وایي چې کمرامان دې څوک دی. صحیح، کیمره کې څوک دی؟ مثلا احمد دی. احمد ورته لیکي چې علي دی. همداسې سنټر پسې ډایرکټر دی څوک دی، ټول یو په بل پسې لیکي. دلته راځئ سنټر ته. اوس راځئ دلته ورته وایي چې باید ما ټایټل رول د سټارټ نه شروع تر انډه پورې په دې شکل سره کولی شو دا ته. ښه، راځئ کله چې مثلا فلم یا ویډیو ختمیږي، دا چې کله ختمیږي ګورئ موږ تاسو ټایټل
البته ډېر غټ دی دا لږ کوچنی کوم یوه ساحه په دې شکل سره داسې حرکت لري چې موږ تاسو هغه د فلم د پای دپاره یو هغه ټایټل جوړوو. ښه بل د هغو نه وروسته موږ تاسو په ټایټل کې دلته بل ډول ټایټل لرو چې کولی شو د پښتو دپاره جدا د انګلیسي دپاره جدا ټایټل دی. راځم کنټرول ټي اخلم. کله چې کنټرول ټي دلته واخلم مثلا شیپ ورته رسمومه په دغه اندازه باندې شیپ رسموم. مثلا رنګ په خپله خوښه یا که رنګ په دغه ځای کې د خوښ ورځي ماسې دغه پین ټول راخلی ورته چې په دغه شکل سره ماته څنګه وکړه رنګ انتخاب کړه. راځم دا بیرته دلته کته کوم په دغه ځای باندې په دغه ساحه کې اپلای کوم. دا ویډیو باید یو څه کوچنی کړم چې یو څه زر کار وکړي. ښه ویډیو دپاره ده په دې باندې باید ډبل کلیک وکړي. د لاورتر په ساحه کې باید راشي، د نشراتو په پرنټ کې باید راشي. راځم په دې باندې ډبل کلیک کړم ماسې دلته راځم رایټ کلیک پوزیشن لاورتر ورته انتخابوي. ګوره خپله هغه پرنټ ته یې ځان برابر کړلو. ښه ویډیو دپاره چې زه اوس ټکس په باندې اپلای کړم کنټرول ټي وایم. دلته راځم ټکسټ اخلم مثلا ریال ورته انتخابوي. دلته مختلف پونټونه دي کولی شو ورته انسټال یې هم کړو. صحیح ایریال ښه ټکسټ مثلا ورته لیکي چې مای نیم از احمد. راځئ ماس په دې باندې کلیک کې کنټرول ای یعنې چې ټول باید انتخاب شي. دلته کولی شو فونټ سایز ورته کوچنی کړو په دې شکل سره یعنې په څومره اندازه باید وي. په دې باندې ماسې اوس راځئ موږ ټول اخلی رایټ کلیک پوزیشن لاورتر دا هم خپله څنګه شو ګوره دغه ساحې ته ځان راوستو. اوس زه ورته هم چې دا باید د ښي طرف نه چپ طرف ته لاړ شي. البته انګلیسي دا باید د چپ طرف نه څنګه شي ښي طرف ته لاړ شي. کراول رایټ ټو څنګه لیفټ ماسې راځئ سټارټ نه باید شروع شي تر اینډه پورې. اوس چې کله دا زه کته کړم ګورئ دلته انګلیسي په دغه ځای کې دغه انګلیسي حرف ماته څنګه کېږي لینز همدارنګه نور مختلف په دو شکل سره ګورئ دغه دی دغه حرکت لري. البته دا چې د ښي طرف نه دی. راځم دا یو څه لویوم دلته ورته وایم ډبل کلیک په همدغه هغه باندې باید وشي. کله چې ډبل کلیک په باندې وکړو راځم دلته ورته وایم چې د کراول لیفټ نه باید یعنې حرکت وکړي چپ طرف ته. اوس چې کله دا دی ګوره د دې طرف نه څنګه دی داسې کولی شو موږ تاسو سره ووایو. خو دا چې اوس مثلا د دغه سر نه وځي باید زه غواړم چې په دغه سره لیکه کې راشي. څنګه کولی شو دوې طریقې دي. ماسې په دې باندې کلیک کې راځي افیکټ کنټرول ته چې کله راشو اپسیټي کې اپسیټي نه په دغه فریم لرې کې راځم اپسیټي باندې کلیک کړم. راځم ورته وایم چې مثلا یو کلیک په دغه ځای کې یو کلیک دلته باید ورته راشي لاندې او بل کلیک په دغه ځای کې داسې ورته انتخابومه او بل کلیک په دغه ځای کې. دا ګورئ یوه طریقه ده کولی شو موږ تاسو د دې طریق نه هم استفاده ورته وکړو. ګورئ اوس چې دغه ځای نه څنګه شو دغه ټکسټ د دو ځای نه وځي او دلته به څنګه شي په دغه ځای کې داخلیږي په دې شکل سره. یا که مثلا نه غواړئ چې په دې شکل استفاده وکړئ موږ تاسو یو افیکټ لرو دلته په افیکټو کې افیکټ دی په نامه د لاینر ویب افیکټ راخلی په همدغه ټکس باندې اپلای کوي په دو باندې. کله چې په ټکس باندې اپلای شو راځئ دلته لاینر ویب ته راځئ ورته وایئ چې په 90 درجې نه باید څومره شي کوم اندازې پورې مثلا په دغه ساحه کې باید دی داخل شي په دو ځای کې دا شو مثلا ګوره داخلیږي. بل بیا همدغه افیکټ راخلی په دو ځای باندې اپلای کوي. اوس زاویه ورته چینجوي ورته وایي چې -90 درجې -90 درجې مثلا کله چې دی داخلیږي باید د کومه ځای نه داخل شي ورته وایم چې د دغه ځای نه
په دو شکل سره باید داخل شي. دلته کولی شو فیډر هم ورکړي چې مثلا فیډر ولري یا فیډر ونه لري. چې فیډر ورکړو چې مثلا آهسته آهسته داسې روښانه شي په دو شکل سره. کامرې لینز همدارنګه نور مختلف بټنې په دې کې موجودې دي چې کولی شو د هر په دې شکل سره کولی شو د دغه دوو طریقو نه کار ورته واخلو. بل دغه نه وروسته په هغه کې چې دی په ټایټل کې دلته نور مهم شیان دي د همدغه کولی شي د آفسیټي موږ تاسو تغیرات کې راولو. ګوره څومره وي آفسیټي کمه وي یا زیاته وي یا مثلا د ایکس په محور باندې چیرته وي د وای په محور باندې باید په کومه ساحه باندې پروت وي او دلته مثلا وای جي څومره وي. ګوره داسې پراخوالی درته ښایي چې باید څومره وي، هایډ یې څومره وي، لوړوالی درته ښایي چې باید څومره وي، دغونه روټیشن دی مثلا چرخش یې درته ښایي چې په کوم شکل سره باید وي او دغونه فونټونه دي چې دلته مختلف فونټونه دلته هم موږ تاسو لرو په دې ځای کې هم شته دی. بل دغونه ورسره فونټ دی چې مثلا بولډ وي یا اسټالیک وي ریګولر وي په دو شکل باندې موږ ته ښکاره کېږي. دغونه ورسره فونټ سایز دی چې کولی شي فونټ سایز کې تغیرات راولو. دغونه ورسره یعنې دغه مختلف هغه دي دلته ټول پراپرټیز یې دی د دغه ټکسټ په اړه ټول پراپرټیز دلته موږ تاسو ته څنګه کېږي ښکاره کېږي. دغونه وروسته مثلا بیکګراوند د شوډو د شوډو باید ولري یا ونه لري. ګوره په دو شکل سره شوډو باید ونه لري، بل بیکګراوند باید بیکګراوند ولري یا بیکګراوند ونه لري. ښه دونه بر علاوه که چیرې مثلا دلته یو څه مهم شیان دي چې غواړم چې دغه شاتنی بیکګراوند ماته فعلا معلوم شي یا معلوم نشي، بس په ده باندې کلیک کوئ، معلوم نه معلومیږي. که چیرې کلیک په باندې وکئ د څنګه کېږي په خپله موږ تاسو ته معلومیږي. دغه هم په ورډ کې دا شی هم موږ لرو چې باید په کوم ځای کې موجود وي. دا چې کله دوی لیکي سر په سر باندې وي زه راځم مثلا دلته انټر وایم یو څه نور شی لیکم، اوس ورته وایم چې دا باید په کوم ځای کې وي، په یو سر کې په بل سر کې دغه په دې شکل سره موږ ته ښکاره کېږي. او بل دغونه وروسته دلته هم موږ تاسو ټکسټ سایز لرو او د هغه ترمنځ فاصله باید څومره مثلا د دوو لیکو ترمنځ فاصله باید په کوم اندازه وي. دغونه وروسته دلته نور سټایلونه دي باید په کوم سټایل سره دغه زموږ تاسو لیکنه موجوده وي یا په کوم شکل سره موږ تاسو لیکنه ترسره کړو. نور په ټایټل کې انشاءالله دومره مهم شی نشته دی. دغه د ټایټل ویډیو چې ما درته چمتو کړه تر بلې ویډیو د خدای په امان.